سلام علیکم خوږو دوستانو، ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. خوږو دوستانو، که چیرته تاسو غواړئ چې په فیسبوک کې ځان لپاره دغسې یو آیډي جوړه کړئ چې هغې کې د موبایل نمبر ضرورت نه وي، د سیم کارت نمبر ضرورت نه وي، تنها تاسو سره یو جیمیل آیډي وي او هغه جیمیل آیډي باندې که چیرته تاسو غواړئ چې ځان لپاره اکاونټ خلاص کړئ، نو دې لپاره به ډېر سمپل تاسو داسې راشئ خوږو دوستانو، خپل فیسبوک اپلیکیشن به داسې را خلاص کړئ. کله چې خوږو دوستانو تاسو سره فیسبوک اپلیکیشن داسې را خلاص شو، تاسو به راشئ کریټ نیو فیسبوک اکاونټ باندې به داسې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو جوین فیسبوک او لاندې دلته تاسو ته لیکلي نیکسټ، تاسو به خوږو دوستانو دغه نیکسټ بټن باندې داسې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو الاو فیسبوک ټو اکسس یور کانټیکټس، دلته کې به تاسو الاو باندې داسې کلیک واخلئ او یو ځل به بیا هم خوږو دوستانو دلته کې الاو باندې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو تاسو نه فرست نیم او سر نیم غواړي، یعنی ستاسو نوم او ستاسو تخلص غواړي. دلته کې خوږو دوستانو تاسو نوم په هره ژبه کې ورکولی شئ او تخلص هم په هره ژبه کې ورکولی شئ. دا دواړه خوږو دوستانو ډېر حتمي دي، تاسو به دلته ورته خپل نوم او تخلص ورکړئ. لکه زه دلته راځم خوږو دوستانو ورته لیکمه چې SULAIMAN سلیمان او دلته کې تخلص ورته خان ورکوم. په دې نوم باندې خوږو دوستانو زه غواړم چې زما سره فیسبوک جوړ شي، نو فرست نیم او سر نیم موږ ورته ولګولو. له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو به راشئ په نیکسټ باندې به داسې کلیک واخلئ. دې ځای کې خوږو دوستانو ډیټ اف برډ یا د پیدایښت کال، تاسو به خوږو دوستانو دلته کې پیدایښت کال 18 کلونو پورې ورکړئ. که د 18 کلونو نه کم وي خوږو دوستانو نو بیا فیسبوک تاسو ته اکاونټ نه درکوي. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو دغه کال چې داسې تاسو لاندې راولئ 5 years old همداسې به راځئ، دلته کې به کم نه کم خوږو دوستانو تاسو 18 کاله عمر ورکړئ. لکه که چیرته خوږو دوستانو زه 2001 یا 2001 واخلم، دغه کس ته چې خوږو دوستانو زه آیډي جوړوم دا 21 کلن دی. که دغسې مثال زیات کړم 18 کې شي تاسو ته اکاونټ نه درکوي، نو دلته به خوږو دوستانو کم نه کم تاسو 18 years old یا 18 کاله ورکړئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو به داسې نیکسټ کړئ. له نیکسټ نه وروسته به تاسو ورته جنډر یا جنسیت مشخص کړئ چې دا کس فیمیل دی یعنی ښځینه ده، میل دی که نارینه دی، او که دلته کې ادرس وي تاسو ادر انتخابولی شئ. زه به خوږو دوستانو دلته کې میل یعنی هلک یا سړی دلته انتخاب کړم داسې. له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو به په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. اوس وګورئ خوږو دوستانو دلته کې تاسو نه موبایل نمبر غواړي، نو ما تاسو ته د ویډیو په شروع کې ویلې چې موږ د موبایل په نمبر اکاونټ نه جوړو، غواړو په جیمیل آیډي باندې جوړه کړو. وګورئ خوږو دوستانو لاندې دلته تاسو ته لیکلی ساین اپ ویت ایمیل ادرس، دغه برخه ډېره مهمه ده. دلته به تاسو ایمیل ادرس داسې سلیکټ کړئ. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو که ستاسو دا ایمیل صحیح وي نو همدا به یاس کړئ، که دا ایمیل صحیح نه وي خوږو دوستانو یوز ډفرنټ ایمیل ادرس باندې چې تاسو کلیک واخلئ، دلته کې بل نوی ایمیل ادرس هم تاسو ورکولی شئ. که ستاسو جیمیل آیډي هم نوی وي خوږو دوستانو او ستاسو ایمیل هم نوی وي نو بیا به خوږو دوستانو یوز ډفرنټ باندې کلیک واخلئ. که چیرې تاسو وایئ چې نه زما سره په موبایل کې چې کوم یو ایمیل ادرس لاګین دی او هغې باندې آیډي جوړوم، نو بیا به داسې سمپلی یاز کړئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو نه پاسورډ یا پټ کوډ غواړي یا پټ نوم تاسو نه غواړي. پاسورډ به خوږو دوستانو تاسو سره کم نه کم 6 حروفه وي. لکه زه دلته راځم خوږو دوستانو یو اسانه شانتې پاسورډ دې ته لګوم. کله چې خوږو دوستانو دلته کې تاسو پاسورډ ولیکلو یو ځل به ترېنه سکرین شاټ واخلئ چې دغه پاسورډ بیا ستاسو نه له هیره ونه وځي او پاسورډ باید کم نه کم 6 حروفه یا 6 عدده وي. دې نه وروسته خوږو دوستانو چې پاسورډ هم ورته سیټ کې بیا به تاسو راشئ په نیکسټ باندې به داسې کلیک واخلئ. فینش ساین اپ باندې چې کلیک واخستو خوږو دوستانو ستاسو آیډي مکمله شوه. وګورئ خوږو دوستانو دې برخه کې تاسو نه پروفایل عکس غواړي، که تاسو سره پکچر یا تصویر همدغه اوس وي اوس هم لګولی شئ، که نه سکپ کوئ زه به سکپ کړم خوږو دوستانو داسې، ځکه دا تاسو وروسته هم لګولی شئ. دغه برخه کې دا ټرن آن کانټیکټ اپلوډینګ ټو فایند فرینډ فاسټر دا به ورته ټرن آن کړئ داسې خوږو دوستانو. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو اډ یور فرینډس برخه راغله، دلته کې باید تاسو کم نه کم 5 پورې ملګري تاسو اډ کړئ. که دلته تاسو کسان پیژنئ هماغه ورته ټیک مارک کړئ، که څوک نه پیژنئ خوږو دوستانو ډایرکټ همدغه اول 5 نمبر انتخاب کړئ، اډ فرینډس باندې داسې کلیک واخلئ او دلته خوږو دوستانو تاسو نه پروفایل پکچر بیا هم غواړي. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو چې زمونږ دغه آیډي را فعاله شوه.
دلته وګورئ خوږو دوستانو زه راځم د دې آی ډي پروفایل باندې داسې کلیک اخلم. نو اوس وګورئ خوږو دوستانو سلیمان خان په نوم باندې زموږ سره د فیسبوک آی ډي جوړه شوه. که چېرته تاسو ورته پروفایل عکس لګوئ دلته به کلیک واخلئ، که تاسو ورته کور عکس لګوئ دلته به تاسو کلیک واخلئ. حال خوږو دوستانو موږ هیڅ هم ورته نه لګو، صرف ما تاسو ته د فیسبوک آی ډي په جیمیل باندې د جوړولو طریقه وښودله. تاسو په خپل جیمیل آی ډي باندې کولی شئ 3 دانې د فیسبوک آی ډي ځان لپاره جوړې کړئ، بغیر له دې نه چې تاسو ته د موبایل نمبر ضرورت شي یا د نور څه ضرورت شي. تاسو یو جیمیل آی ډي باندې کولی شئ 3 د فیسبوک آی ډي جوړې کړئ. نو دا و خوږو دوستانو د فیسبوک آی ډي جوړولو مکمله طریقه چې ما تاسو سره شریکه کړه. خوږو دوستانو زمونږ ټولې ویډیوګانې چې دي هغه په مکمل یا په بشپړ ډول باندې موږ تاسو ته کوو خوږو دوستانو لایف پروف سره. که چیرې ویډیو مو خوښه شوي وي، څه ناسم ترېنه زده کړي وي، ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ خوږو دوستانو، او چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت، الله پامان.